د غوره کرکټرانو ترمنځ سیالي راشد خان د پاکستانی سید اجمل څخه وګټله. دا چې څنګه هر سره به همدغه ویډیو کې وګورئ ګرانو زړه ته رانږدې مینوالو السلام علیکم. په شل اوريزه سیالیو کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تکړه او نوموتی لوبغاړی راشد خان ارمان د پاکستان د پخوانی لوبغاړي سید اجمل څخه غوره لوبغاړی راغلی او بل پړاو ته یې لاره پیدا کړه. انفو کرکټ ESPN چې د کرکټ مشهوره ویب سایټ دی اوس د شل اوريزه سیالیو د غوره لوبغاړو ترمنځ سیالۍ اچولې چې د ټولنیزو رسنیو له لارې د رایو په ورکولو سره غوره لوبغاړی ټاکل کیږي چې په لومړي سر کې د 22 وروسته د 14 بیا د 8 بیا د 4 او بیا وروسته فاینل ته د لارې پیدا کوونکو دوه لوبغاړو ترمنځ سیالۍ ترسره کیږي. په هغه کې که هر چا ډېرې رایې خپلې کړې د شل اوريزه سیالیو تر ټولو غوره لوبغاړی پیژندل کیږي. په همدې موخه د ویب سایټ د راشد خان ارمان او سید اجمل ترمنځ سیالۍ اچولې وه چې راشد خان ورڅخه ډېرې رایې خپلې کړې او بل پړاو یا 14 لوبغاړو ته یې لاره پیدا کړه. د معلوماتو له مخې چې راشد خان ارمان 58 سلنې رایې خپلې کړې وې. دا په داسې حال کې ده چې راشد خان ارمان د شل اوريزه سیالیو په نړیواله درجه بندۍ کې د نړۍ لومړی توپ اچوونکی دی. د هغه ترڅنګ راشد خان ارمان د یو ورځنیو لوبو په آلراونډرانو کې شپږم ځای لري، خو په دې درجه بندۍ کې بیا محمد نبي عیسی خیل لومړی ځای لري او د نړۍ تر ټولو بهترینه آلراونډر دی.